سلامونه قدرمن دوستانو، په دې هیله یم چې روغ جوړ به یاست. دوستانو، یو خوشخبري ده چې خوشبختانه په کابل کې هم آنلاین ټکسي خپل فعالیت شروع کړی ده او نن تاسو ته په دغه ویډیو کې دا در زده کوم چې څه ډول کولی شو د افغان آنلاین ټکسي د اپلیکیشن څخه استفاده وکړو. زموږ او ستاسو هیواد د الله دې پکې نور هم پرمختګونه راولي، پرې خوشحالیږو. د دې دپاره دوستانو چې دغه اپلیکیشن موږ ځان ته ډاونلوډ کړو، تاسې به راشئ خپل د موبایل پلای سټور ته. کله هم چې پلای سټور ته راغلی، تاسې به سرچ کې ورته ولیکئ چې افغان آنلاین ټکسي. دوستانو، دلته به ورته موږ ولیکو چې افغان او له دې وروسته آنلاین ټکسي به ورته ولیکو. صحیح ده. دغه کوم اپلیکیشن چې تاسو ته دلته ښکاري، زه به یې تاسو ته دلته وښایم. دغه یو اپلیکیشن د دوستانو افغان آنلاین ټکسي په نوم باندې. دا مخکې ما څنګه که انسټال که، نو اوس یې غواړم چې څنګه کم اوپن یې کړم. دا تیار ما سره موبایل کې انسټال شوی. زه به دلته راشم، له دې ځایه به زه دا اپلیکیشن ځان ته څنګه کوم اوپن کړم. کله هم چې دوستانو موږ او تاسې دغه اپلیکیشن د پلای سټور څخه ډاونلوډ کړه، د هغې څخه وروسته چې دا اوپن کړو، موږ ته دغسې یو وینډو را خلاصیږي. دلته موږ په دې کې ضرورت لرو چې لومړی ځان ته یو اکاونټ جوړ کړو. اکاونټ به یا د تلیفون شمیرې په واسطه باندې جوړو یا به هم د ایمیل په واسطه باندې جوړو. زه خپل د تلیفون شمیرې په اساس باندې جوړوم. فرض که زه ورته لیکم 0:9:90:9 دا زما تلیفون شمیره ده او دلته ما ته وایي چې پاسورډ هم ولیکه. خو دا هغه وخت کې چې موږ او تاسې له مخکې نه اکاونټ جوړ کړی اوسیږي. اوس خو موږ اکاونټ نه لرو. چې اکاونټ نه لرو، دې دپاره موږ او تاسې دلته راځو. دلته تاسې وګورئ، موږ ته وایي ډونټ هاف. زه به یې تاسې ته دلته وښایم. دلته یې موږ ته لیکلی دی چې don't have an account register here. وایي که چېرته اکاونټ نه لري نو دلته ځان رجسټر کړئ. زه دې باندې کلیک کوم. چې رجسټر باندې مې کلیک وکړم، ما ته دغه یو وینډو خلاصیږي. دغه کوم اکاونټ چې جوړوم د موبایل فون په ترو باندې جوړوم. دلته موبایل نمبر ورته لیکم 0:9:90:9. اوس دلته ما ته وایي چې پاسورډ ورته ولیکه. دوستانو، ما ورته پاسورډ هم څنګه که ور اضافه که. پاسورډ وایي کنفرم که. پاسورډ دلته ما کنفرم که. له دې وروسته زه راځم رجسټر باندې کلیک کوم. لږ ورته منتظره کېږو دوستانو، تر څو موږ ته په افغان آنلاین ټکسي کې څنګه شي اکاونټ جوړ شي. اوس دوستانو دغه بله وینډو ما ته خلاص شو. وایي خپل نوم ولیکئ. زه ورته نوم لیکم چې زما نوم فرض که ممتاز ته. لاست نیم ورته رحماني لیکم. او دلته ما نه تلیفون شمیره غواړي. یو بل تلیفون شمیره ورکوم 0:20:20:380. ریکاوري ایمیل هم غواړي. وایي تاسو خپل ایمیل هم دلته ولیکئ. نو زه به ورته دلته خپل ایمیل دوستانو هم څنګه کم اضافه کړم. دا مې ایمیل. اوس څنګه کوم؟ کنټینیو باندې کلیک کوم. دلته ما ته وایي چې آپشنل ریکاوري ایمیل. دا آپشنل د خوښم چې ریکاوري ایمیل ورته لیکي او که نه که ویې لیکي بهتره خبره ده. اوس کنټینیو باندې کلیک کوم. دوستانو چې کله مې کنټینیو باندې کلیک وکړم، ما ته دغه ډول یو وینډو خلاصیږي. وایي ته دا اکاونټ چې جوړی د ډریور په حیث باندې غواړې دلته لاګین شي، که د پسنجر مسافر. زه ورته وایم مسافر په توګه. نو دلته دې باندې کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړ دوستانو، ګورئ ما ته دغه اپلیکیشن څنګه شو اوپن شو. دلته یې لاندې موږ تاسو ته لیکلی. زه اوس فرض که په کابل ښار کې یم، چون دغه اوس فعالیت چې دوی لري یوازې په کابل کې لري او زه دستي په جلال آباد کې یم. په هر صورت زموږ او ستاسې ویډیو کېږي چې له همدې ځایه څخه تاسو ته رهنمایي وکړم. اوس چې زه غواړم فرض که کابل ښار کې یم او ټکسي ته ضرورت شو زما، دوستانو د اپلیکیشن به زه اوپن کړم. دلته به راشم ریکویسټ رایټ. دلته به زه څنګه وکړم دوستانو؟ یو کلیک به وکړم. چې کله مې دلته کلیک وکړم، ما ته داسې یو وینډو خلاصیږي. اوس خو ما ته لوکیشن دلته چې ښیي جلال آباد ښیي، ځکه خو اوس زه په جلال آباد کې یم. عیدګاه جومات سره نږدې زه دلته یم. دغه د زما لوکیشن ما ته دلته ښیي. که چېرته زه پیک اپ لوکیشن ورته دلته راشم کابل انتخاب کړم، زه به دا ټول لرې کړم او دلته به ورته څه انتخاب کړم؟ کابل به ورته انتخاب کړم. لږ به ورته صبر وکړم. فرض که کابل یونیورسټي سره زما لوکیشن دی. له دې ځایه زه غواړم ټکسي راواخلم. صحیح د دانشګاه کابل ولیکل شو. اوس دلته سرچ ډیسټینیشن. ته د دانشګاه کابل د ساحې څخه چېرته غواړې چې لاړ شي؟ فرض که زه دلته ورته لیکم چې زه غواړم له دې ځایه ارزان قیمت ته لاړ شم. صحیح ده. ګورئ ارزان قیمت دلته موږ ته خپله سرچ کې راخلي.
ارزان قیمت ورته انتخابومه. ما ته دوستانو دلته پیک اپ لوکیشن ورته ما دانشګاه کابل ورکه، دستینیشن مې ورته ارزان قیمت ورکه. له دې وروسته کنټینیو باندې کلیک کوم. چې کله مې په کنټینیو باندې کلیک وکړ دلته ما ته وایي چې تا له هغې ځایه چې دلته انتقال کې 100 افغانۍ په تا باندې مصرف راځي. فایند ا ډرایور باندې که چېرته زه دوستانو دې ساحه کې کلیک وکړم، دې ساحه کې فایند ا ډرایور، نو کم ډریوران چې دوی سره اوس برحاله په کابل ښار کې کار کوي هغوی به ما سره څنګه شي وایس کال او چټ زه ورسره خبرې کولی شم. نو زه ورته فایند ا ډرایور باندې کلیک کوم. اوس دی نو سرچ کوي ګوري چې په دغه ساحه کې چې ما ورته پیک اپ لوکیشن ورکړی دی دلته ما سره نږدې کومه ټیکسي د دوی شته او که نشته. که چېرته کومه ټیکسي واوسېږي هغه ما سره څنګه کېږي دوستانو دلته سرچ کېږي او زه ورسره چټ هم کولی شم او وایس کال ورسره هم کولی شم. د دوی اپلیکیشن چون نوی دی دوی سره ټیکسي ډریوران به هم اوس کم اوسېږي. او بله ستونزه دا ده چې زه جلال آباد کې یم او ما لوکیشن فرض کړه کابل ساحې ورته انتخاب کړی دي، نو دوی تر هغې سرچ کوي تر څو په همغه ساحه کې چې ما ورته انتخاب کړی هلته یو ټیکسي ډریور پیدا کړي او فورا د هغې شمېره چټ هر څه په بله وینډو کې راځي او چټ که ورسره کوئ نو کولی شئ کلیک وکړئ چټ باندې چټ ورسره وکړئ او که وایس کال ورته کوئ وایس کال ورته وکړئ. حتی په نرخ کې ورسره خبرې وکړي چې په نرخ کې تاسو سره ګزاره وکړي. نو دا یو ډېر زبردست کار شوی دی چې خوشبختانه یو پرمختګ ده او کابل خو د افغانستان پایتخت ده باید دغه سهولتونه ولري او الله دې وکړي چې دغه پروژه په افغانستان کې کامیاب شي او ورو ولایاتو ته هم دغه پروژه ورسیږي او ټول ولایتونو کې دغه آنلاین ټیکسي واوسیږي. دا ټولو ته یو سهولت ده.